ملګرو کله چې تاسو کپړې یا څه بل شي ځخلی نو د ټول ناول ستاسو په دماغ کې څه خبره راځي؟ کیدای شي ستاسو فیورټ کلر رائټ؟ ډیر خلک خپل فیورټ کلر ته ګوري، د هر چا خپل یو فیورټ کلر وي، لکه تور، سور، ودی. ستاسو د کلر پسند او ناپسند ستاسو د کریکټر او د بیهیویر په باره کې ډیر څه وایي. ستاسو د ټولو نه زیات خوښ کلر کم یو دی، د دې هم ستاسو د طبیعت او د پرسنالټي په باره کې ډیره پته لګي. د فیورټ کلر نه تاسو د یو کس د سایکالوجي په باره کې ډیر څه پیژندای شئ. نو ملګرو په دې ویډیو کې به موږ پیژنو د جدا جدا کلر خوښولو والا خلکو په باره کې امیزنګ او سایکالوجیکل فیکټس. د کم پته چې به تاسو ته نه وي نو راځئ چې وپیژنو. نمبر 7 پینک. ملګرو په څه خلکو کې دا لیدلی شوي دي چې هغه کله هم څه اغوستو له لاړ شي نو د پینک کلر طرف ته د هغه لاس مخکې شي، یعنې د ګلابي رنګ شیز طرف ته هغو زیات اټریکټ کیږي. که ستاسو هم فیورټ کلر پینک یا ګلابي نو تاسو یو ایموشنل انسان یئ. تاسو ډیر زر ایموشنل کیږئ او ستاسو ډیر زر په چا ډیره مینه راځي او ډیره غصه دله هم درځي او بیا ډیر زر رضا کیږئ هم. پینک کلر والا خلک ډیر خندا والا وي، یعنې د هغو په مخ باندې مسکان وي او داسې خلک د زړه نه ډیر ښه او صفا وي او د دې سره هغه ډیر شرمیږي هم او د هغو فرینډ سرکل هم ډیر غټ وي. نمبر 6 بلو. ملګرو بلو یعنې ودي کلر خوښولو والا خلک د لاو یا ریلیشنشپ په معامله کې ډیر ایماندار منلی کیږي. دوی د خپل ملګري سره ډیر هانسټ وي او ملګرو که تاسو خپل شیزونه صفا او ټیک ساتئ، د چا نه زیات مدد نه اخلئ، نو د دې هم ډیر چانسز دي چې ستاسو په فیورټ کلر بلو وي. او ملګرو بلو کلر خوښولو والا خلک د چا نه مدد نه اخلي لیکن خپل کار په خپله کول خوښوي. او سایکالوجي دا وایي چې تاسو په داسې خلکو باندې په اسانۍ سره یقین کولی شئ. نمبر 5 گرین. ملګرو داسې خلک د چا چې فیورټ کلر گرین یعنی شین وي دا ډیر سویټ او ښه مزاج والی په دو باندې تاسو په پټو سترګو بروسه کولی شئ، ولې چې دا ډیر ایمانداره وي. د دو په زړه کې چې څه یي هغه یې په خوله یي، یعنې داسې خلک د چا شاته غیبت نه کوي. د دې نه علاوه داسې خلکو ته د ټول نه غټ فکر دا وي چې دا نور خلک زموږ په باره کې څه سوچ کوي. دا د نورو خلکو په نظر کې خپله ویلیو برابر ساتي. شین رنګ خوښولو والا خلک چې په زندګۍ کې کله کامیاب شي نو هغو سمپل اوسیږي، یعنې که ډېر غټ هم شي خو په هغو کې تکبر نه راځي. د دې خلکو نه د چا خفګان نه برداشت کیږي او د خپل خواوشا والا خلکو ډېر خیال ساتي. نمبر 4 ریډ. ملګرو دا رنګ د ټول نه په اټریکټیو رنګونو کې یو دی. سور کلر ته کلر اف پیشن او کلر اف پاور ویلی کیږي، نو ځکه خو ملګرو سور رنګ خوښولو والا خلک د هیڅ څه نه هم نه یریږي او د فل کانفیډنس نه ډک وي. سور کلر خوښولو والا خلک هر وخت موټیویټډ اوسیږي او د دې وجې نه هغوی خپل کار په پوره فوکس او په جوش سره کول مزه ورکوي. د دې سره د داسې خلکو خاص خبره دا ده چې دا خلک د نورو خلکو په مزاج باندې ډیر زر پوهیږي. د سور رنګ خوښولو والا خلکو دپاره د ټول نه ضروري شیز یې مرګتیا او مینه. د دوی دپاره دا دوه شیزونه ډیر امپورټنټ دي، د کم نه په غیر چې دوی نشي اوسېدلی. نمبر 3 یلو. دا کلر خوښولو والا خلک ډیر پازیټ دي او دوی ته په ډیر سختو حالاتو کوم سلوشن په نظر راځي. دا خلک خوش مزاجه وي او دې خلکو ته د نورو سره د خپل ایکسپیرینس او د نالج شیر کولو کې مزه راځي. او ملګرو زیړ کلر خوښولو والا خلک په خپله خوشحاله اوسیږي او د نورو په مخ هم خوشحالي راوستل خوښوي. نمبر 2 وایټ. وایټ یعنی سپین رنګ، کوم چې د امن د علامت سره سره د پیورټي هم علامت منلی کیږي. سپین کلر د سمپلیسټي هم علامت دی. سپین کلر خوښولو والا خلک ډیر پرسکونه وي او د دې سره سره هغو ډیر ساده ژوند تیرول خوښوي. ملګرو د چا چې سپین رنګ خوښ وي هغو د څه په پلانینګ کولو کې ډیر ښه وي او د دې وجې نه دا خلک زیاتره په خپل کارونو کې کامیاب وي. او په دې کلر خوښولو والا خلکو کې خاص خبره دا ده چې دا همیشه د نورو خلکو کیر ساتي، د هغو د مدد دپاره همیشه تیار اوسیږي. نمبر 1 بلیک. ملګرو دا رنګ د ډیرو خلکو خوښي. دا کلر خوښولو والا خلکو لا ډیر زر غوسه راځي. د دې نه علاوه دا خلک په څه کار کې بدلون نه خوښوي او دوی چې څه وکړي یا څه سوچ وکړي په هغې باندې قایم اوسیږي. ملګرو د چا چې تور رنګ خوښ وي د داسې خلکو په کار کې چې څوک بلاوجه انټرفیر وکړي یا په منځ کې راشي نو دا دوی نه برداشت کوي. د دې نه علاوه دا خلک د دې خبرې ډیر خیال ساتي چې د خلکو په نظر کې د زموږ ریسپیکټ وي او خلک د موږ زیات خوښوي. اوس که خبره وکړو د لایف سټایل نو تور کلر خوښولو والا خلک لګجري زندګي تیرول خوښوي. د هغو ګران او اټریکټیو شیزونه ډیر خوښ. ملګرو که ویډیو ستاسو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر هم کړئ او د نورو داسې انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.